لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی زنانو به احترام کې قدر پکې د سپینګری به احترام کې الله کینا الله و چې سپینګری سره یو سره دعا کوي او لاسه پورته کا نو مال حیا راځي شرمېږم چې د لاسونو ولا خالی واپس وګورم نو چې الله حیا کوي ها نو موږ بس موږ د سپینګری سره احترام کوو دغه ذکر په چت لاندې ورته او پر پورې خاندم دا سپینګری غریبانان چې خبرې کوي دا خلک پر پورې خان بچو پورې خان دا سپینګری پلاری کینه مل منو سره دا بچي په شرمېږي بابا ویتله ته کوړه ده موږ خپل خبرې نه دا څنوري خبرې نشته دا چې دا بابا د خپل نسراونه باسي دا خو به د لپاره دغه شي ای بوډا بابا په لار نه خدای کړی کنه دا املیټ ته شي هغه خونه وزي دا خو الله ته ټول شرمېږي بوډا بابا په لار تم لیټ ته املیټ ته ماشومان پورې خاندل هغه یو ماشوم ولا आवाज ورته بابا بدالیندري پسو اغشته املانه خو دې ته جوړه ټوکې پورې کړ دالیندري پسو اغشته هغه وته وای چې بچي چې زما وخت راوړل نو خیراتی به واله به پسو واله ټوکې باندې کې مشان اوس د حضور پاک دی او حدیث مضمون و نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی کوم انسان چې د مشر عزت او قدر وکړي دې سړي لپاره مدار ته مفهوم هم د حدیث خج تاسو په پېښه دې حد سړي د جلاله مشر قدر وکړه دلته خدای ډېر عمر ورکړي الا به خدای وجني چې بل یو کس الله پیدا کی او د جسم په دې بډاوالي کې د بل بشر قدر وکړه هغه الګ د په بډاوالي کې د قدر نو حدیث ته معلومه شوه یو دا معلومه شوه چې د لبخ دی عمر ډېر ورته دغه چې د بل سپینګری قدر هغه عمر ته به رسې یو خو دا معلومه شوه دې کې معلومه شوه چې د سپینګری قدر عزت کول دا د دراز عمر سبب هم د خدای به عمر زیات کړي دویم دا شوه چې داسې بني چې ستا به څوک خدمتګار نه ستا چې څنګه د خدمت او دغه رنګې به د خدای په بوډاوالي کې یو نوکر هم درکوي هغه به ستا هم خدمت کوي نو زمونږ دین شعبو کې لویه شعبه د ادب احترام مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه چې د مقام ابراهیم کاڼې راوړل مقام ابراهیم د بیت الله شریف سره خوا کې لږ چبوتره باندې پروت دی هغه کاڼې چې ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف جوړه نو په دې کاڼې کې د کوتې د بند دومره نښې دي نو هغه چې د سیلاب راغلی لا کاڼې لاندې پروت یو ډکره ترې جدا شوې وه نو مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب خو ډېر لوی سړی ډېر لوی عالم عرب او عجمو کې پېژندګلو کې ده نو یو ډکره غوندې چا دله په تحفه کې راوړه صاحب دا د مقام ابراهیم کاڼې دی هغه به څه چل کوم هغه به هغه کاڼې اوبو کې واچوم نو هغه اوبه به یې راواغېستې او په مسلمانانو به یې څښلې او بیا څه معمولي غوندې ډکره ترې جدا شوه دا کاڼې نه نو ده زر راواغېسته او لکه د رنجو یې ومږله رانجې یې کړل بلکل معده یې کړل او هغه یې په تورو رانجو کې واچوله او په صلیب یې سترګو کې اچول چا ورته سترګې به جړندې چې دا خو کاڼې دی وی د مقام ابراهیم د خاورو ایرونه بهترین رانجې بل کړ دی دا به ځمکه باندې غورځو دا به سترګو کې اچول دومره احترام پکار د بیت الله د غلاف احترام مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه هغه به تورې سپلی نه اچول خو تورې سپلی څه ګناه خو نه ټول خلک نه اچوي نبي علیه السلام نه دی اچولی یاره وایي زه چې دې تورو سپلو ته ګورم نو ما ته بیت الله دا تور غلاف را یادېږي زړه کې مې لږه پیدا و د هغه خپل سوچ دی یعنې شریعت کې د دې څه پابندي نشته منوالې نشته لیکن د هغه زړه کې یو ګناه پیادبي راته د هغه سوچ کې دا راته هغه یې نه استعمالوه د زمزم اوبو ته نه ګورئ د پیغمبر د خپې د موجودې اوبرې حضور پاک یې څونه قدر کړی دی او موږ به څونه قدر څونه احترام به کوو ورونو د کوم څیز چې الله سره نسبت وي بس بنیاد زما د خبرې دا دی او نتیجه او خلاصه د خبرې دا ده چې د کوم څیز الله سره نسبت وي د هغې به موږ قدر کوو د جومات په قدر ته وګوره جومات کې د دنیا خبرې کول ګناه ده غیبت پکې ګناه ده قدر احترام جومات کې چې کوم کول پروت دی د دې به قدر او عزت کوې قرآن کتاب الله دی د هغې به قدر او عزت کوو رجال الله کوم خلک حافظان دي که عالمان دي چې تا ته خدای ښیي او تا خدای ته نږدې کوي تا ته د پیغمبر خبرې ښیي تا پیغمبر ته نږدې کوي تا ته قرآن وایي او ته د هغه قرآن اورې ته د هغه په سبب الله ته رسېږې د هغه به احترام کوې قدر به کوې کوم چې د پیغمبر علیه السلام زمانې ته نږدې دی چې هغه سپینګری دی هغه به قدر کوې د چا چې الله او رسول ویلي دي ستا عالم دی ستا استاد دی ستا مور ده ستا پلار دی ستا مشر ورور دی ستا تره دی نبي علیه السلام وایي تره د پلار په دی دی د دې به قدر کوې د دې به احترام کوې دا د دین شعبه ده لویه او دا چې کوې نو په اسلام کې به پوره داخل او که دا نه کوې د اسلام یو شعبه به دې نه نو په اسلام کې به پوره داخل نه نو د ادب او د احترام زندگی دا به مونږ انشاءالله العزیز تېروو
د الله او د رسول د مخه او معاشره کې به کوشش کوو چې زموږ نه بې ادبي د مشرو نه شي، د عالمو نه شي، د جوماتو نه شي، د قرآنو نه شي، د حافظو نه شي، د طالبو نه شي. د دې به مونږ خیال او سوچ به کوو. الله دې مونږ له د ادب او د احترام د ژوند تېرولو توفیق ورکړي. گرانو منوالو زمدہ دکان پتہ یاد درئی سرائیدین اسلامی کیسر اینڈ سٹی سنٹر حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نس سکندرپورہ چوک پشاور. موبائل نمبر دے 03018891 موبائل دیم نمبر 0345914715. دے بل احترام احترام سو چې پکور کې دنه وازونه بوته نه کې چې بار روزه دے بل احترام دے. او داغه د کلی، داغه د خاندان، داغه د اولاد، داغه د مرګرو دوستانو د ټولو احترام دا بخامخا کې. مجنون متعلق نہ وای، مجنون وای لقد امر على الديار ديار ليلى، وی د لیلا په کورونو می چکر لگاو وقبل ذل جدار و ذل جدار، وی کله می دغه دیوال خپل او کله می دا بل دیوال خپل. دیوال ولی خپل وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، وی دی دیوالونو باندې عاشق نو د دې مینا می پړک نه وا، خو دیوال کې دنه چې څوک پراته دي او څوک موجود دي چې لیلا ده د هغې مینه مې پړه کې پرته ده. نو د لیلا د محبت توجه به مجنون د هغه دیوالونه ښکلول د کلي، او د مجنون د کوڅو سپی به یې ښکلوي د لیلا نظر پې لګېدلی دی. نو موږ به د حضور پاک د مخه د هغه د کلي او د هغه د ملګرو د ټولو قدر او عزت او احترام به کوو. دا قانون او دا قاعده شورو. او چې څوک بې احترامي کوي سزا څه ده؟ قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ سزا ذکر کئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ای پزان بخبر نے عمل بدی برباد شوی تباہ شوی بے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ دا ډیر لوی سړی تیر شوی دی، د دارالعلوم دیوبند لومبی طالب پاتې شوی دی، لومبی طالب دیو د دارالعلوم دیوبند، او لومبی استاد محمودو او لومبی طالبم دیو محمود. د دوه محمودینو نه خدای پاک دا مدرسه روانه کړې او ډېر لوی خیر ته الله غشتې دی. په هر میدان کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دی شاګرد، د هغه نه الله څونه کار اخیستی دی. مولانا حسین احمد مدني شاګرد، د هغه نه الله څونه کار اخیستی دی. شان ورشاد کشمیری رحمت الله علیه دی شاګرد، د هغه نه الله څونه کار اخیستی دی. مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه شاګردو، دا غنه خدای څومره لوی سلسله روانه کړې ده، څومره لوی کار ته الله غشته. مفتی کفایت الله صاحب شاګردو، دا غنه الله څونه کار غشته، څونه لوی استفتاګان او فتوی کتابونه غټ غټ لیکلي دي. نو شیخ الهند صاحب د تلو مدینه شریفه ته دی ویل چې په کومه کمره کې دی راوم، په کومه کوټه کې. نو چې موږ به ډوډۍ خوړه، نو دا ډوډۍ هغه پوټي به م د کړکۍ نه بار غورځول. وی یو ماشوم می ولیده، دا واړه خبرې مه کوې بره، چپ شئ واړو. وی دا ماشومان به یو ماشوم راته او چې د کړکۍ نه به چا اخوا ډوډۍ غورځولې وي، هغه پوټي به یې راغونډول. وی چې نظر مې وکړ، وی چې د جانو به څومره ټوکړې غورځولې لکه انسان ډوډۍ وخوري او کوم پوټي غورځوي، وی دغې ماشوم به هغه پوټي راغونډول. وی دا ما پیسه لا خپه شو چې دا ماشوم خو ډېر ښایسته ښکلی هلک دی راکوټ دی، او دې دا پوټي راغونډوي چې په دې به څه کوي، غوالې وړي، ګډو چیلولې وړي، چرګولې وړي. یو ځل مې تپوس وکړ، بچې دلته راشه، دا پوټي چې ته روزانه راغونډوې په دې څه کوې؟ وی بابا دا کور ته وړم. بچې کور پې څه کوې؟ وی دا مونږ خورو که نه. ولې بچې ستاسو بل څه ذریعه نشته؟ وی نه د یتیم یم پلار مې مړ دی او ماشومان یې خویندې مې دي او موږ ټول واړه یو نابالغه، او د پردې د کور یو، زما مور د چا خدمت هم نشي کولی با. نو د دقه د اجانو په دې کړکو ګرځم او چې کوم پوټي هغې غورځولې راغونډوم او ځان له خوشته په دې خپله ګزاره کوم. بچې د کوم ځای ذاتي؟ وی د مدینې منورې. نو زړه مې پیسې درد وکړه. وی ما ورته وی چې بچې، وی ما چې دا ماشوم خو به ضایع شي، دا چې لوی شي دی به څه کوي؟ نه بس هنر زده کي او نه بس علم زده کي، دا خو به برباد شي، لوپر به شي. وی ما چې بچې یو خبره درته کوم، زه د هندوستان یم
او مدرسې نوم مې دیوبند تا به اورېدلي لویه مدرسه ده. نو بچې زه به ځان سره بوځم او لکه د زوی غوندې به د خدمت وکړم، لوی به دې کړم د مدینې منورې د خاطره، او سبق به در باندې ویم خشته ښکلی عالم به دنه الله جوړ کړي، دلته به ځایه شي. او بیا راځه دې خپل کلي ته چې خدای دله علم درکړي نو الله به دله عزت او مال هر څه درکړي. زه مور سره دې سلا وکړه، وی به کاکاجي مور سره به سلا وکړم، وی مور سره دې سلا وکړه، مونږ به پلانکۍ ورځ باندې ځو نو کتلې نو ما سره به لاړ شي. وی دا ماشوم لاړ، وی په کومه ورځ چې زه راتلم دا ماشوم راغی، وی مونږ آخري سلام وکړو چې اوس به ځو واپس. وی دا ماشوم راغی، وی ما ولید، مې چې بچې مور سره دې سلا وکړه، وی او کاکاجي مور سره خو مې سلا وکړه. مور درته څه وی؟ وی مور مې وی چې دا بچې لاړ شه ورسره، بلکل خدای به دنه عالم جوړ کړي. او بچې که عالم دنه جوړم نه شو خیر دې ستا د یو کس د ډوډۍ نه خو به خلاصه شم ګنه، دې نورو سره به ګزاره کوم. مې بیا هم زړه خفه شو، مې چې نه بچې تا نه به خدای ښکلی عالم جوړوي. او مور ته دې ووایه زما نوم پته هر څه وله ورکړه، زه به ستا داسې خیال ساتم لکه پلار چې د خپل بچي، ځکه ته د مدینې باشندې. په پلانکي وخت زه ځم راځه. وی چې زه داسې روان شوم، وی دا ماشوم یې رامنډه کړې، ما چې کاکاجي لږ ودرېږه، وی ودرېدم. وی د حضور پاک روضې مبارکې د پاسه چې ګمبد دی، وی هغې ته یې داسې مخامخ ګوته ونیوله. وی ما ته وی چې ته ما کوم وطن ته بوځې هلته دا شته؟ وی زه خو پوه شوم. وی ما وی بچې که دا هلته وي نو موږ دلته څه کول؟ دا خو هلته نشته، دلته د ځکه ورپسې موږ راځو. وی کاکاجي خفه کېږه ما عالم دیم جوړ نشم، پیسه دیم نی، دا ټوکړې به راغونډوم، خو د دې ګمبد لاندې چې دا کومه خشته مبارکه ځمکه د روضه مبارکه را دې پرېښودو ته تیار نه. مې ګوره دې ماشوم بچي ته وګوره او د حضور پاک قدر ته وګوره او د هغه د ګمبد قدر ته وګوره. زما وروڼو د حضور پاک احترام، د هغه د جومات احترام، د هغه د دوستانو او د ملګرو احترام. حدیث پاک کې په خپله راځي اتقوا الله فی اصحابی. اے خلقوی دا خدای نو یریگے، حضور پاک فرمائی دا اللہ نو یریگے، زما مرگرو پسے گوری بد ردو نو آئے. پام کوئے فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم. وی که تاسو کی او کس دا احد دا غر عمر سرزر خیرات کی، دا احد غر 2.5-3 میله کی غٹ غر دے، که دا احد دا غر عمر سرزر ستاسو کی سو خیرات کی ما بلغ مد احدهم، نو زما دا صحابی دا یوی چیٹاکے خیرات تم دا غی ثواب نرسی. سمنا لوی خدمتی دا حضور پاک کرے، قسم پا خدای سڑے حیران شی. سمرا مینا ورا دے خلقو یو ذل جہاد لخلق دل، یو خدا و معشوم بچیو چگے کلی پا جاڑا جاڑا او اللہ تیلا سنو کل کہ یا اللہ زما خپل پیغمبر جهاد لروان دی او د دې خځې خاون په یو جهاد کې شهید شوی، الله زما دومره څوک نشته چې د حضور پاک سره جهاد ته لاړ شي، خاون مې مړ بچي مې نشته. دا مطلب مې دی چې د حضور پاک باندې داسې نغشې لګي چې زما خاون ورته مخکې ولاړ وي، زما بچی وي چې هغه ورته سینه نیغه کړې وي، نو حضور پاک باندې به تورې ورېږي او د غشو باران به او زما به څوک نه وي سره، اسې نه ونه لګي، زخمی نشي، خوږ نشي جړلې. الله دومره څوک نشته چې د حضور پاک سره د هغه د دفاع دپاره میدان ته ولېږم. دا ماشوم بچی هغې کې راواغېسته او نبي علیه السلام له جومات ته راله، حضور پاک له چې راله ودرېده، وی د الله رسوله زه د پلانکي سړي ښځی. نبي علیه السلام هغه وپېژن چې هغه شهید شوی دی. وی ما دا خپل بچی راوړی دی دا جهاد له ځان سره بولي، ورونې کې تړلې ماشوم بچی. وی څه دی وی؟ وی دا بچی مې راوستلی دا ځان سره جهاد له بوځه. نبی علیه السلام پریشانه شو، دې ښځې دماغو کې فرق دی او که څه چل دی. ورته وی په دې بچي به زه څنګه جهاد وکړم؟ وی زما څوک شته نه که نه، او کاش چې خاوند مې وی چې د سره تللی وی، کاش چې بالغان بچی مې وی چې در سره مې لېږلی وی، کاش چې رونه مې وی پلار مې وی چې در سره مې لېږلی وی، هېڅ مې نشته او زما خپله زړه کېږي، خو ښځې ته پرېږدې ځان سره، په ښځو پابندي ده، نو دا بچی بوځه ځان سره. وی په دې بچي به دې څه وکړم؟ وی دا به چې څوک تا په غش یا په توره اولي
یو صحابي له ورکه چې هغه لکه د ډال غوندې تا ته دی نیسي دی به لږې خو ته به بچ کېږي. خپل ماشوم بچي سره څونه خلک مینه کوي چې ماشوم په ژړا شي قسم دی چې هله مور پلار له خوب نه ورځي. دا صحابي له ورکه د نه به ډال جوړوي او تا به پې بچ کوي. حضور پاک د سترګو مبارکو نه اوښکې وبهېدې او ډېره دعا یې وسوله وکړه. خدای فکر مه کوه ستا دا بچی به خدای پاک لوی کړي او دی به د کافرو دپاره ډالي او دنه به خدای په جهادونو کې ډېر لوی خدمت والی او تو دی به سره د خپل خاوند خدای جنت الفردوس ته داخلي کړي. دا محبت و. نو چې دې خلکو سره څوک مینه ونه کړي آیا هغه ایمان کې به فرق یې که به نه صحابو سره به مینه کوئ د حضور پاک ګاونډیان ادب احترام به کوئ قدر به کوئ او هغه جومات ته چې څوک هم داخل شي که نه نو خلک یو هیبت غوندې په سړي راځي. په خپله سړی نه غواړي چې ما نه د جومات بې ادبي شي. د مدینې منورې کلي به قدر کوي. حضور پاک مبارک چې کله هجرت وکړ مدینې شریفې ته حضرت بلال به جړل چې ناجوړه به شو نو جړل به حالانکه په مکه کې څومره ظلمونه ورسره شوي جړل به او خیرې به یې کړو یا خدایا ابو جهل تباه کې یا الله عتبه تباه کې خدای د مکې کافر تباه کې مونږ یې د ښکلې پاکې ځمکې نه د وبا ځمکې ته راوشړلو ځکه مدینه منوره کې بیماري زیاته. حضور پاک مبارک دعا وکړه یا الله د مدینې دا وبا د مدینې نه لرې کړي او اللهم حبب الینا المدینه کحبنا مکة او اشد. خدای مدینه مونږ ته خوښه کړي او داسې راته خوښه کړي لکه مکه چې م خوښه او بلکې د هغې نه راته زیاته خوښه کړي. نو خوب یې ولید یو ببر سرې توره ښځه بد شکله مې ولیده چې د مدینې شریفې نه روانه شوه او جحفې ته لاړه. صحابه ورته وی صاحب تعبیر یې څه دی؟ وی الله د مدینې منورې نه وبا لرې کړه او جحفې ته یې ورسوله. آب و هوا مزیداره شوه خوشګواره او خشته شوه. احد ته چې به کله راغی نو حضور پاک به فرمایل احد جبل هذا احد دا د احد راښکاره شو. جبل دا یو غر دی یحبنا مونږ سره مینه کوي او مونږ د احد د غر سره مینه کوي. نو زمارونو دا د حضور پاک سره مینه چې سړی کوي د مینې یوه تقاضا دا ده چې د حضور پاک ادب به کوي او احترام به کوي. د هغه د کلي ادب او احترام به کوي. د هغه د ملګرو ادب او احترام به کوي. عمر ابن عبدالعزیز ډېر زیات عادل بادشاه تیر شوی ډېر عادل او د حضرت معاویه رضی الله عنه او د حضرت علی رضی الله عنه منځ کې جګړې به ډېرې کېدلې. نو یو سړي د عبدالله ابن مبارک نه دا ډېر لوی د حدیث استاد دی هغه نه یې تپوس وکړه وی صاحب عبدالله ابن مبارک غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ عمر ابن عبدالعزیز وی صاحب معاویه صاحب غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ معاویه صاحب صحابي دی عمر ابن عبدالعزیز تابعي دی خو دې ډېر زیات انصاف د کړی دی په خپل دور کې. نو عبدالله ابن مبارک ورته وی داسې خبره دې وکړه چې وجود دې را لغونې غونې که دا ستا خبره وه وی که ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې عادلانو نه ډکه شي دا ټوله ځمکه نو قسم دې د معاویه صاحب د هغې اس چې د حضور پاک سره یې په هغې په ملګرتیا کې جهاد کړی دی د هغې اس د خپو دوړې ته هم نه رسېږي. نو د حضور پاک مبارک د سره چې څوک مینه کوي د مینې یوه تقاضا د حضور پاک سره محبت دا ادب او احترام دی. نو دې آیتونو کې چې دا ما ولوستل الله د حضور پاک د آدابو ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. دا الله او د رسول نه به مخکې ګام نه هلئ. مطلب دا د هغې د خبرو اتباع مه کوئ او د هغې خبرو ته به سپک نه ګورئ او خپله رایه به د هغوی د رایې نه اوچته نه حسابوئ او د هغوی رایې ته او د هغوی دین ته به فرسوده او د 400 کالو وروستنی نظام نه وایئ. الله نه ویریږئ ګورئ الله وایي تاسو یو خبره زورم او خبردار بیا ورپسې څه وایي فرمایي یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. د حضور پاک سره چې مجلس کې ناست یو جګ آواز اوچت به نه کوئ چغې به نه وهئ. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. یو بل سره چې دا چغې وهئ داسې اوازونه به نه کوئ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. وی په ځان به پوه نه یې نیکي به برباد شوي. بیا څه فرمایي ان الذین یغضون اصواتهم
عند رسول الله کہ څوک د حضور پاک په مخ کې ټیټ आवाज کوي، غلی غلی لګي، ادب کوي، احترام کوي. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، دا خلق دي چې د دې زړه خدای د تقوا لپاره منتخب کړي. لهم مغفرة واجر عظیم، دی با الله بخي لوی اجر به ورکوي. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، چې څوک د کوټو نه هغې غاړه تا ته آوازونه کوي. اکثرهم لا یعقلون، دا اکثر ناپوهه دي، آدابونه نه دي خبر، رو رو به ادب زده کوي. ولو انهم صبروا، په دې خلکو صبر کړی وي چې دا چغې نه وهلې حتی تخرج الیهم، تر دې چې ته ورته بار روځې، لکان خیرا لهم، دا به وله بهتر وي چې صبر یې کړی وي، ځکه حضور پاک له به تکلیف نه میلاو شوی، نو صبر دې کوي. والله غفور رحیم، خیر دې که چغې والد او څه بېادبي کړې ده. الله وایي دوی د مجلس د آدابونه لا نه دي خبر، رو رو به خبرېږي، د دوی دا ګناه او دا غلطي ما بخلې ده او زه به بمزید رحم هم وکړم. نو د حضور پاک د مینې یو تقاضا دا شوه چې د هغې ادب احترام قدر به کوو، او د مینې دویمه تقاضا د هغې په خبرو عمل کول دی. اب انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کړم. خدای دې زمونږ په زړه کې د نبي علیه السلام او د خپل ذات مینه قایمه کړي، او الله یې زمونږ په زړه کې د هغه د ملګرو او د هغه د کلي او د هغه د ښکلي دین احترام او قدر پیدا کړي. دا غلط چا ویلي دي که چا دا خبره کړي چې د نکاح په وخت کې د جینۍ نه تپوس چا وکړه نکاح نه کېږي، او دا حرامه ده، دې غلطه خبره کړې ده. جینۍ نه به تپوس خامخا کې احادیثو کې راځي. که د یو پلار دا یقیني چې که زما دا جینۍ زما د اختیاره ده، که زه د دې جینۍ نکاح تړم او دا جینۍ خبر ده په دې نکاح خوشحاله ده، یا زما خبره ورورسېږي نو زما خبره نه رد کوي، نو بیا نکاح صحیح ده. زمونږ پر وطن کې عموما جینکو ته پته چې پلار پلان کې لا ورکړم، مور هم ورته ویلي، او بیا د نکاح نه هم خبرې چې نن مې نکاح ده، او په دې هم خبرې چې د ما پلار به نن زما نکاح تړي، نو که تپوس د جینۍ نه هم نه کې پروا نشته. خو بهتره دا ده چې د جینۍ نه باقاعده تپوس وشي، تا خو بلا حدیث دي په دې کې، نو دا نکاح نه کېږي. دا د په کوم کتاب کې لیدلی چې نکاح نه کېږي؟ ځانه خبرې کوي. دا وکړئ. الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای الله ته زمونږ په زړه کې خپل محبت او خپله مینه قایمه کړي. خدای ته زمونږ له په شریعت عمل نصیب کړي. خدای مونږ له د دین او د حضور پاک او د هغه د ملګرو د کلي د مینې او د محبت خدای توفیق نصیب وګرځولی کړي، او د هغې په نقش قدم هم روان کړي. الله چې څوک مریضان دي، بعضې بیماران دي. ما نه پرون هم یو ملګري ویلي، زمونږ دلته کې د اول خان لالا بیمار دی، زمونږ د جمع ملګری دی، او ناجوړه دی، بیمار دعا ورته وکړئ چې الله شفا نصیبه کړي. نور څونه مریضان دي په کورونو کې او په هسپتالونو کې، الله ټول له شفا ورکړي.